الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله العظيم. عزتمندو ابراهیم علیه السلام په داسې یو معاشره کې ژوند کولو چې هغه معاشره د شرک نه د فساد نه ډکو، د کور ماحول د شرکو، معاشره د شرک نه ډکو، نظام و حکومت هغه د شرک حکومت و، ځکه نظام و حکومت د خدایي دعوه کوله. ابراهیم علیه السلام په داسې ماحول او داسې معاشره کې قدم قدم کې د امتحاناتو سره مخامخ کېده او الله رب العزت کامیاب دغه مرحلې نه تیرولو. ابراهیم علیه السلام چې کله د دوو امتحاناتو نه تیر شو، په کور کې د امتحان سره، ورپسې د معاشرې د خلکو، د ټولنې د خلکو د ولس سره، د هغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام حکومت ته پیش کړی شو. د هغه دور حکومت هغه د طاغوت حکومت و. نمرود خلکو ته د خپل خدای دعوت ورکولو چې زما خدای ومني. دې ته سیاسي شرک وایي. سیاسي شرک دې ته وایي چې حکومت او نظام او د نظام خلک دا وایي چې زما قانون به پلی کېږي، زما خبره به منله کېږي. د آسماني دین او آسماني قانون دا زه په حکومت کې په نظام کې نه منم. هغه قانون به پلی کېږي چې زه یې جوړوم، لکه جمهوریت شو، لکه دیموکراسي شو، لکه سیکولریزم شو. دا ټول هغه نظامونه دي چې د آسماني نظامونو په خلاف باندې جوړ شوي دي. نو ابراهیم علیه السلام د دغه حکومت سره په تصادم په ټکر کې راغی او ښکاره خبره ده چې کله یو حکومت دا وګوري چې د یو دعوتګر په دعوت کې زما سیاسي مصلحتونه او سیاسي ګټې د منځه ځي، اقتصادي ګټې د منځه ځي، زما نړیوالې اړیکې خرابېږي، نو داسې حکومت او نظام هېڅکله هم هغه دا نه پرېږدي چې داسې یو حرکت منځته راشي چې هلته د دغه حکومت د ړنګېدو خطر وي. نو د هغه دور طاغوتي نظام په دې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام چې کوم دعوت ورکوي دا خو خطرناک دعوت دی، سبا د ده سره ملګري پیدا کېدی شي، سبا زما دا طاغوتي نظام د خطر سره مخ کېږي. نو د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام دربار ته راوغوښته. ابراهیم علیه السلام د بادشاه سره مخامخ خبرې راغلې. ابراهیم علیه السلام هلته هم خپل استقامت ونه بایللو. ابراهیم علیه السلام نه بادشاه پوښتنه وکړه چې رښتیا تا یو نوی دعوت راوړی، زما خدایي او زما حکومت نه منې، زما قانون نه منې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې او زما رب خو هغه دی، ربي الذي یحیی و یمیت، زما رب خو هغه دی چې ژوند او مرګ د هغه په اختیار کې دی. ته څوک یې؟ نمرود د زندان نه دوه بندیان راوغوښته، یو یې ووژلو، بل یې ژوندی پرېښوده. وایي دا دی زه هم رب یم، دا یو ته مې ژوند ورکړه، بل مې مړ کړ. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې سړی ډېر جاهل او ناپوهه دی، احمق دی، په خبرو نه پوهېږي. راځه دته داسې یو دلیل پیش کا چې د ده ذهن پې خلاص شي. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. زما رب خو هغه دی چې هغه د مشرق نه نور راوخېجوي او په مغرب یې ډوب کړي. نو ته دا تکړه شه، ته دا وکړه چې د مغرب نه راوخېژوه. نو فبهت الذي کفر. دې وخت کې نمرود لاجوابه پاتې شو، دې سره جواب نو. نو چې کله جواب نو داسې وخت کې بیا نظامونه د زور لاره اختیاروي، زندان، زولنې وهل، چاپې اچول، بمبار کول. نو دوی د سختۍ لاره ونیوله. ابراهیم علیه السلام په باره کې حکم دا وشو چې لرګي دې راجمع کړی شي او اور دې بل کړی شي، دا دې په اور کې خطا شي. نو ابراهیم علیه السلام باره کې دا پلان خلکو وکړ، ټال یې ورته جوړ کړ، په هغې کې کېنو، اور ته یې خطا کړ. ابراهیم علیه السلام ته الله اور ګل و ګلزار کړ. نو کله چې څوک په دین باندې استقامت اختیار کړي، الله بیا داسې مرستې هغه سره کوي. د دې وجه نه عزتمندو استقامت معنا زده کړئ. استقامت څه ته وایي؟ استقامت اصل کې دې ته وایي چې ته د الله د دین په باره کې چاته تیر نشي، په عقیده، په عمل کې او په نظریه کې ته چا سره کمپرومایز ونه کې، جوړه ونه کې، تیر نشي ته نه. دې ته استقامت وایي. ابراهیم علیه السلام هیڅ چا سره جوړه ونه کړه،
نه کور کې د پلار سره جوړه وکړه، نه د معاشرې د خلکو سره جوړه وکړه د الله د دین په سر، او نه د نظام او د حکومت سره جوړه وکړه، خپل مسیر کلک وساتلو. نو ځکه د الله مرسته مراغه ابراهیم علیه السلام ته الله اور ګلو گلزار ک. د دې وجه اقبال هم په یو شعر کې وایي آج بھی ابراهیم کا ایمان کر پیدا آگ کر سکتا ہے انداز گلستان پیدا. نن هم ته په خپل ځان کې د ابراهیم غوندې ایمان پیدا کا، نو اور به تا ته الله ګلو گلزار کی. الله رب العزت دې موږ ته داسې استقامت نصیب کی، کوم استقامت چې الله ابراهیم علیه السلام ته په نصیب کړو.